تازه خبر پاکستان وای د افغانستان اسلامي امارت ته اجازه نه ورکوو چې پر کونړ سیند بند جوړ کړي. مولانا فضل الرحمن عاجل کابل ته سفر کړی. دا چې مولانا فضل الرحمن څه ویلي هغه کابل کې له چا سره لیدلي، په اړه د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو څه ویلي او پاکستان ولې د کونړ پر سیند د بند جوړولو اجازه نه ورکوي. که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پای وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د افغانستان اسلامي امارت حکومت له لوري پر کونړ سیند د بند جوړول یو اړخیزه پریکړه ده او له پاکستان سره د دښمنۍ معنا لري. د هغه په خبره که طالبان هڅه وکړي چې د پاکستان له همغږۍ پرته پر کونړ سیند بند جوړ کړي، پایلې به یې ګواښونکې وي او د جګړې پیل ته به زمینه مساعده کړي. هغه ادعا کړې چې طالبانو پر کونړ سیند د بند جوړېدو لپاره له یو هندي شرکت سره خبرې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو تر اوسه پر کونړ سیند د بند جوړېدو په اړه رسما څه نه دي ویلي. بلخوا افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن سفر. افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه د ذبیح الله مجاهد څرګندونې د افغانستان د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد تایید کړل چې په اسلام آباد کې د دوی شارج دافیر د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره د لیدنې پر مهال هغه د افغانستان سفر ته بللی. مجاهد ویلي چې د دې بلنې هدف په پاکستان کې د دوی د نظام خلاف د تبلیغاتو د مخنیوي او واقعیتونو د شریکولو په اړه نوموړي سره خبرې دي. مولانا فضل الرحمن پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې طالب استازي ورڅخه د دوی او د پاکستان د حکومت ترمنځ د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده. ذبیح الله مجاهد بیا په دې اړه څه ونه ویل، خو فضل الرحمن یې اغیزناک شخصیت وباله. په وروستیو کې د افغانستان د اسلامي امارت او پاکستان اړیکې ډېرې ترنګلې سوي. د افغانستان لپاره د امریکا مخکني استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې دا اړیکې د لا خرابۍ خواته روانې دي او په کار ده چې دواړه لوري یو لړ تضمین سوو هوکړو ته ورسیږي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.